د پېښور نوې او لومړی ژوبڼ هره ورځ په سوونو خلک د ځناورو نندارې او ساعتتېري ته ورځي. د پلوسی فارس خان هم خپل ماشومان وروستي دي. وایي چې څه موده وړاندې پېښور ښار کې د ګڼې ګوڼې ځای ته نه ورتلو. بس یېرېدو به اول مونږ به یېرېدو، بیا واړه به هم نه پرېښه چې هسې نه دماکو نه شي، نور څه مسلو نه شي په دې وجه. اوس انشاءالله هېڅ خبره هم نشته، اوس یار څومره ګڼې هېڅ خبره نشته. اول زه ورځم، بیا واړه هم بوځم، خپل خپلوان بوځم. پېښور کې پارکونه او د ساعتتېري ځایونه د نورو غټو ښارونو په پرتله کم دي. د ورسک نورخان پولیس کې نوکري کوي. د کار د ستړیا وروستو ژوبڼ ته د پام بدلي لپاره ورغلی دی. پهله ځل د پېښور کې ښه یو نمایش ځای جوړ شو، خلک ورته راځي سیل صفاله چکر لپاره انجوایمنټ کېږي ورسره. نو ښه خبره ده مونږ چې یوازې دا ځای نه زمونږ پېښور ټول دارنګې شي، ټول ځای کې ښه پارکینګ جوړ شي، یو انجوایمنټ په کېږي، په چکر لپاره سړی راځي. 2 میاشتې وړاندې د پېښور په ژوبڼ کې د ځناورو د ناڅاپي مرګ خبرونه خپاره شول، خو د انتظامیې په وینا په دغه ستونزه یې اوس قابو موندلی دی.